تاسو به خامخا د جنګل بوک فلم یا کارټون لیدلی وي. هغه د ماوګلی په نوم د یو ماشوم کیسه چې د لیوانو سره ژوند کوي. خو دا یوه خیالي کیسه نه ده. رښتینی ماوګلی چې نوم پرې بیا وروسته دینا سانیچاري ښودل کیږي، دی په 1868 کال د هند په یو لرې ځنګلي سیمه کې د ښکاریانو لخوا هغه وخت پیدا کیږي چې ښکاریان نږدې د لیوانو اوازونه اوري. دوی رانا سره د لیوانو په یو غار کې پیدا کوي چې دا دوی لپاره یوه حیرانونکې منظره وه. ځکه رانا دې وخت کې 6 کلن نه یوازې په 4 روانو د خبرو توان یې هم نه و او د حیواناتو په څېر اوازونه یې کول. ښکاریان لیوان مړه کوي او دی ته یوې یتیمخانې ته انتقالوي. هلته دوی هڅه کوي چې دې ماشوم ته انساني ژوند ور وښایي، خو دینا هیڅکله په دې نه توانیږي چې خبرې وکړي. لیک او لست خو لا لرې خبره ده. هغه د ژوند تر اخره د لیوانو اوازونه باسي او د ځینې حیواناتو په څېر یوازې خامه غوښه خوري او پر 4 ګرځي.